قره تهجد بندو کی 8 رکعاته کم از کم 2 رکعاتم کول شي سلورم کول شي شپږم کول شي 8 رکعاته تهجد کړه دینه زیات کسو کيوم کول شي خمدیدار تهجد کا دغه وخت کې د الله ذکر او اذکار کا او د الله په حضور کې د خپل ګناهونو معافي وغواړه یا الله وې زه ډیر ګناهګار یم واقعي مونږ ډیر ګناهګار یو الله مونږ ډیر ګناهګار یو الله زمونږ ګناهونه مونږ ته معاف کې دا سوال کوي او د جهنم نه امان وغواړه یا الله مال د جهنم نه امان راکې نبی علیہ السلام فرمایي وی 2 سيزونه وی پرم پروجه کې سلور سيزونه وغواړي د الله نه سلور کارونو کې سلور دا د دواړو جهان مبارک سردار فرمایي وی دا سلورو کې 2 چي دي یو د الله ذکر وکي ذکر باندې الله ډېر خوشاليږي او دویم د الله نه بخنه غواړي استغفار استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه دا ذکر ډېر به فضیلت ته حضرت موسی علیہ السلام یو ځل د الله نه تاسو کو وی الله ما ته داسې شی وخایا چې زه په تا ته ډېر زیات در نږدې شم وی الله یاد او ذکر کوا لا اله الا الله د عبادت لایق ما سوا د الله نه بل څوک نشتا ذکر کوا وی الله وی دا خو ټول خلق کوي ما ته داسې شی وخایا چې بل څوک نه کوي او صرف زه کوما وی اے موسی کدا ټوله دنیا د ازمکه او واړه اسمانونه دا د تل په یو چابړي کې واچي او دا ذکر په بل چابړي کې واچي دا ما دا ذکر په درنيږي کټول خلک وای نو وای دي کنه اور دینه بهتر شی بل نشتا نو نبی علیہ السلام فرمایي چې یو خو ذکر کوي د الله لا اله الا الله دا خامخا وای او دویم استغفار استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه او کچاله لا وګد نه وردي سید الاستغفار دیتا وای استغفر الله من كل ذنب واتوب الیه او کدام نه درځي صرف استغفر الله وایا استغفر الله استغفر الله استغفر الله یا الله د هر ګناه نه ستا په ذات بخنه غواړم ته مې د ګناه نه پاک کې الله حضرت حسن بصری له یو سړی راغی وی ډیر زیات ګناهګار یم وی استغفار وایا بل سړی راغی وی ډیر غریب یم صدام راته وخایا وی استغفار وایا بل یو سړی راغی وی سیب نارینه اولاد مې نشتا وی استغفار ډیر زیات وایا بل یو سړی راغی وی خلق می عزت نه کوي وی استغفار وایا بل یو سړی راغی وی سیب قرضدار یم وی استغفار وایا یو شاګرد ورته بل څه دې زده دي کله یو ټکی دې زده کړل اوس ډاکټر له خو چې بیمار راشي نو چاله یو دارو ورکي بل بیمار راشي غله بل دارو ورکي بل بیمار راشي غله بل دارو نو تعالی چې څوک راځي یو ټکی وته استغفار وایا حسن بصری رحمت الله علیه ورته وی هغه شیخیم چې الله مونږ ته قران کې خولې دي او قران کې الله په استغفار او وادي کړی دي او فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا ویک گناہ دي زیاتای او د الله نه بخنه غختل غواړي استغفار وای الله بده وبخدا یو يرسل السماء عليكم مدرارا فقحتين باران نکیږي استغفار وای الله او بارانو کی ويمددكم باموال وبنين کمال دینی دریشو زامن دینی سلور شو ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا باغون دینی نهرون دینی دا الله نه استغفار وای الله به درکی او ورپسې وای مالکم لا ترجون لله وقارا کڅوک دی عزت نه کوي بی عزت اگر دې په دنیا کې استغفار وای رب العالمین بدل عزت ترکی نو دا الله گناهونه معاف کېدل زامن شو نهرون شو باغون شو عزت شو بچی شو او یو بل کم یو شو دا او وعده رب العالمین په قران حکیم کې په استغفار کړی دي چې دا او واړه بدل رب العالمین در کې بخنه غواړه استغفار او دویم د استغفار فائدہ صدا مونږ چې په کم غم کې گیر یو دا غیر پر لوی دم د لوی دم هر انسان په دې غم کې گیر دی چې الله ستا په قهر او غضب کې را گیر نشم بعض وخت په انسان کې بیماری راشي دا د خدای قهر او غضبي دشمنی راشي د الله قهر او غضبي مقدمه راشي د الله قهر او غضبي روان راشي د الله قهر او غضبي نبی کریم صلی الله قران حکیم کې الله فرمایي قران کې وې د الله د قهر او د غضب د پاره دو دم دي دوا وما كان الله يعذبهم وانت فيهم
یو د پیغمبر علیہ السلام مبارک وجود د الله رسوله تر څو چې ته په خپل امت کې موجود یې خپل قهر او غضب نه رالیږم. یو د نبی علیہ السلام مبارک وجود او دویم څه شی دی وما کان الله معذب څنګه دی وهم یستغفرون تر څو چې دی استغفار وي زما قهر او غضب په نه راځي. نو د نبی علیہ السلام مبارک وجود تر څو چې په دنیا کې حیات نو تر هغه پورې خو به د الله قهر او غضب نه راځي. او که د هغې نه پس یو سړی یریږي چې په ما د الله قهر راغی غضب دی د استغفار ډېر زیات وایي استغفر الله استغفر الله استغفر الله د الله قهر او د الله غضب به پې نه راځي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په روژه کې څو څیزونه وښول؟ 2 څیزونه، یو د الله ذکر او یو استغفار. یاد به وي که به یاد نه وي؟ د الله ذکر، دویم څه شي؟ استغفار. ډېر زیات یې وایه. او 2 څیزونه داسې دي چې د هغې نه خاصم خلاصې نشته نو هم پکې کوی. نبی علیه السلام فرمایي هغه څه دي؟ یو د اور نه معافي غواړی، یو جنت. د اور نه معافي او جنت. نو 4 څیزونه شو د مارونو، یو استغفار، یو د الله ذکر، یو د الله نه جنت غوښتل، یو د اور نه معافي غوښتل. بس یا الله د اور نه مې خلاص کې. په پښتو کې خیر دی وایا اللهم انی اسألک رضاک والجنه. نبی علیہ السلام به وی الله ستا رضا او جنت غواړم. واعوذ بک من سخطک والنار، او الله ستا د قهر او ستا د جهنم د اور نه پناه غواړم. نو خیر دی په پښتو کې وایا یا الله ستا رضا او جنت غواړم، یا الله ستا د قهر نه او ستا د اور نه پناه غواړم. دا سار او ماښام وایه او ذکر او استغفار لړ زور ورکوي. دویم د رمضان د روجې برکت څه دی رونو؟ روجه ماته. او روجه ماته چې بیا په خپله روجه ماته بل لم روجه ماته ورکا. نبی علیہ السلام فرمایي کم انسان چې بل روجه ماته ورکا د هغې سړي چې څومره اجر او ثواب کیږي دومره به الله دلم ورکړي چا چې روجه ماته ورکړې د هغه به کمیږي نه. دا مه وایه چې د به کم شي، نه د هغه به کمیږي نه، خو د هغه برابر به الله دلم ورکړي. نو صحابه خو غریبانو وی صاحب چا سره روجه ماتې وي؟ دا خو ډېر خلک وي چې هغه به روجه ماتې نه موني. وی دا ثواب الله هغه چالم ورکوي چې مسلمان له یو ګوټ پی ورکړي. که پی په وس کې نه کېږي یو ګوټ اوبې بل له ورکړې دله به الله اجر ورکړي. یو ګوټ اوبه په دې الله اجر ورکوي. نو په رمضان کې زما رونو ایثار وکړئ. ایثار څه ته وایي؟ بل مسلمان سره ښه وکړئ، ځان پرېږدی بل له ورکړئ، په خپله مخوری بل له ورکړئ. ګاونډي د نار پاتې نشي، ګاونډي د وږې پاتې نشي چې ستا بچي ښه خوراکونه خوري او ستا ګاونډي د ډوډۍ درک نه لګي. نو د قیامت پر ورځ به د رب العالمین ګورې تپوس کوي. دا د صحابو صفتو. یو صحابي فرمایي وی جنګ یرموک کې د نبی علیہ السلام سره جهاد لتلو. وی زما د تره زوی او د ځنکدن وخت دی او زخمی پروت دی. وی تږي او ما ته اشاره راکړه چې اوبه راوړه. مشک مې د اوبو په منډه منډه راوزغلو او د تره هغه زوی ته مې ور مخکې کړ چې هغه له مې خوله کې اوبه اچولې د هغه سره خوا کې یو بل زخمي و. هغه فریاد وکړه او د اوبو ته یې داسې پترس وکتل تږي او د ځنکدن د تندې نه دې مله وساتي. وی زما د تره زوی ما ته اشاره راکړه چې ما پرې راغلی اوسه. وی هغه زخمي له مې په منډه اوبه وزغلولې. وی چې هلته مې وزغلولې د هغه سره خوا کې بل زخمي دی، هغه دې اوبو ته داسې پترس وکتل، هم غریب تږی و. وی هغه دویم زخمي ما له اشاره راکړه چې ما پرېږده، هغه له اوبو رسوه. وی هغه دریم زخمي له مې یوړی. وی د هغه خوا کې بل زخمي پروت دی، هغه دې اوبو ته فریاد وکړه، آه یې وکړه، ورته یې وکتل تږی و. وی هغه دریم زخمي اشاره راکړه چې هغه له ورسوه. وی چې هغه له مې یوړی هغه نه ساه ختلې وه. واپس مې هغه دریم زخمي له راوړې د هغه نه هم ساه ختلې وه. واپس مې هغه دویم له راوړې د هغه نه هم ساه ختلې وه. د تره هغه زوی له چې مې راورسولې د هغه نه هم ساه ختلې وه. دې ته صحابه وایي د مرګ په وخت کې د ځنکدن تنده برداشت کوي، خو زما دې بل زخمي ملګري له اوبه یو څه خیر دی، زه به را تنده برداشت کم. او نن موږ څه کوو؟ زما رونو ډېر خلک، زه خو قسم دې رښتیا درته وایم، دا مالدار خلک، که دا مالدار خلک خپل زکات او خپل صدقه او خپل خیرات په خپل ګاونډ او محله کې غریب له ورکړي، په مخ د ځمکه به غریب پاتې نشي. بغض او حسد به پاتې نشي. یو بل سره خلک ولې بغض کوي؟ وی دا مالدار دی او زه غریب یم، زما نشته او د شته. که یو بل سره ښېګړې شروع شوې، بغض او حسد به ختم شي، غلا غلطۍ به ختم شي، خوشحاله او د سکون زندگی به راشي. او بیا په رمضان کې حضرت عایشې صدیقې رضی الله عنها له چا پیسې را لېږلې وې، هغه فوراً هغه وینځې ته وایي تقسیم کا، شابه خیرات کوه.
تقسیم کړي تقسیم